अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मरहबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है چې روغ جوړ او تندرست وي. نن به په پیج نمبر 78 باندې فارمیشن اف شیډوز چې دا ټاپک چې دا به ډیسکس کوو. فارمیشن اف شیډوز د سوري جوړېدل. صحیح ده. You have observed that light travels in a straight line. تاسو دا مشاهده کړې ده چې رڼا سفر کوي په straight line کې، په یو نیغ لکیره کې. Have you ever thought what happens when a non-transparent object comes in the path of light? وای تاسو چېرته دا سوچ کړی دی څه کېږي کله چې یو non-transparent object، هغه object د کوم نه چې رڼا نه پاس کېږي، دا د رڼا په لاره کې راشي. مطلب یو non-transparent object چې دی یا یو opaque object چې دی دا چې کله د رڼا په لاره کې راشي نو څه کېږي. Let us investigate by an experiment. راځئ چې د دې تفتیش د تجربې په مدد سره یو تجربه باندې دا تفتیش مونږه وکړو. صحیح ده. اوس دلته کې وګورئ په پیج نمبر 79 باندې دا یو اکټیویټي ده، اکټیویټي 6.6. دې ته وګورئ. په دې کې په 1 نمبر کې وایي place a torch or candle on a table near a wall in a room. دیوال ته نږدې په میز باندې یو تاسو یو مومبتي یا یو بیټري چې د چورباتي دا کېدی. صحیح ده. ټارچ. بیا په 2 نمبر کې وایي place your hand in between the wall and the light coming out of the candle or torch as shown in the figure. تاسو بیا د دیوال او د دې کینډل یا د ټارچ په منځ کې خپل لاس ونیسئ. صحیح ده. څنګه چې په دې نقشه کې تاسو ته ښودلی شوی دی داسې. بیا 3 نمبر کې وایي what do you see on the wall. په دې دیوال باندې تاسو څه شی نه. صحیح ده. دا څه دی. بیا نمبر 4 bring your hand near the candle. Is there any change in the size of shadow. اوس خپل د لاس چې دی وایي دا د کینډل ته د مومبتۍ ته نږدې راوړئ. نو د دې سوري په سایز کې څه چینج راځي که نه راځي. د سوري دا سایز چې دی مطلب دا غټېږي که ورکوټی کېږي څه کېږي ورسره د دې په سایز کې چینج راځي که نه. بیا 5 نمبر کې وایي place your hand away from the candle and observe the shadow on the wall. اوس خپل لاس چې دا د دې مومبتۍ نه لرې کړئ او د سوري مشاهده وکړئ. په دیوال باندې دا سوری چې دا وګورئ. Is it smaller or bigger than before. آیا دا د لاولنۍ نه اوس غټ دی که وړوکی دی. What inference do you draw from the observations. د دې نه تاسو څه ریزلټ څه نتیجه اخذ کوئ. صحیح ده. دلته کې لاندې بیا تاسو وګورئ. وایي when a non-transparent object blocks the path of light a shadow of the object is formed. دې کې په 1 نمبر کې وایي کله چې یو نان ټرانسپیرنٹ object چې دی یو اوپیک object چې دی دا د رڼا مخې ته راشي، دا رڼا بلاک کی. صحیح ده. نو څه چل کېږي سوری جوړېږي، د دې شیډو جوړېږي، کوم ته چې موږ پښتو کې سوری وایو. صحیح ده. په اردو کې ورته موږ سایه وایو. بیا 2 نمبر کې وایي shadow is similar in shape of the object and is made in the opposite direction of the source of light. سوری چې دی دا په شکل کې هم دغه شانتي څنګه چې دا اوپیک object دی، څنګه چې دا نان ټرانسپیرنٹ object یا نان ټرانسپیرنٹ باډي نو دغه شانتي د سوری. صحیح ده. او دا الټه طرف ته جوړېږي، د رڼا الټه طرف ته. مطلب دا دی چې کم طرف ته تا رڼا نیولي او د هغې رڼا مخې ته یو څیز راشي. لکه مثال په طور زه دلته کې خپل دا لاس دی فلیش لایټ ته نیسم نو تاسو لاندې زما په دې کتاب باندې زما د دې لاس دا سوری چې دا به تاسو اینئ. صحیح ده. مطلب دا دی دا اپوزیټ طرف ته جوړېږي. تاسو درېدی شئ چې سوری دلته کې جوړېږي او رڼا د دې فلیش لایټ نه راوځي. صحیح ده. مطلب سوری الټه طرف ته جوړېږي، شیډو چې دا الټه طرف ته جوړېږي او سوری زما د لاس جوړېږي. اوس که د دې په ځای باندې زه دا پین ونیسم تاسو لیدی شئ نو دا سوری د څه شي جوړېږي د دې پین جوړېږي. صحیح ده. نو مطلب دا دی چې سوری د هغه څیز جوړېږي کوم څیز چې دا رڼا بلاک کوي. صحیح ده. او اپوزیټ طرف ته جوړېږي. اوس دا سوری په دې کتاب په دې سرفیس باندې جوړېږي او رڼا چې ده رڼا ورته په اپوزیټ ډایرکشن کې ده، مطلب بیخي مخامخ ته ورته. بیا دلته کې لاندې تاسو وګورئ وایي when object is nearer to source of light. کله چې یو څیز موږ د لایټ دا سورس چې دی ته کله موږ نږدې کوو its shadow is bigger. نو د دې دا سوری څه کېږي دا غټېږي. لکه دې پین ته تاسو وګورئ. صحیح ده. دا چې زه کله نږدې کوم د سورس آف لایټ ته نو سوری څه کېږي سوری غټېږي. چې کله یې زه لرې کوم نو دا سوری ورکوټی کېږي. صحیح ده.
بیا نمبر 4 کې وګورئ وی when an object is at greater distance from the source of light its shadow becomes smaller. کله چې د رڼا کم سورس چې دی د هغې نه دا object چې دا کم اوپیک object چې نان ترانسپیرنٹ object چې دا چې کله په فاصله باندې دا تل لري صحیح ده نو دا سوري به عمره وړوکی دلته کې تاسو ګورئ چې څومره دا پین د دینه لري کومه نو سوري به وړوکی تاسو ګورئ بالکل ختم شو مطلب بالکل دا غي د لاندې دی ورکوټه شو اوس چې څومره زده تر نږدې کومه نو سوري امره غټیږي صحیح ده د دې وجه دا ده چې دا زیاته رڼا بلاک کوي کله چې دا زره نږدې کما نو دا زیاته رڼا بلاک کی نو الته کې سوري زموږ سره غټ شي او چې څومره زده لري کومه نو دا عمره رڼا کم بلاک کوي او سوري زموږ سره سکیږي د دې په ریزلټ کې زموږ سره سوري چې دی هغه وړوکی جوړیږي صحیح ده نو آی هوپ چې شیډو فارمیشن باندې به تاسو پوه شوي چې کله یو سورس اف لایټ ته مخامخ منګه یو نان ترانسپیرنٹ object یا نان ترانسپیرنٹ باډي چې دا د دې رڼا بلاک شي او څومره رڼا چې دی بلاک کړي نو هغې نه زموږ سره په مخامخ ځای باندې په اپوزیټ سایډ باندې زموږ سره څه جوړ شي یو تصویر جوړ شي چې هغې ته مونږ شیډو وایو صحیح ده لکه دا تاسو ولیدو چې دا څه کېږي سورس اف لایټ چې دی فلیش کنه فلیش لایټ چې دی هغې ته مخامخ دی رڼا بلاک کوي نو په کتاب په سرفیس باندې په پاڼه باندې د دې څه جوړیږي شیډو جوړیږي ښه بیا لاندې دلته کې وګورئ home activity we using both hands make shadow looking at various shapes of the birds وای تاسو د ذکرو کې چې یو سورس اف لایټ ته تاسو لاسونه اکثر په دې کور کې واړه مختلف شکلونه ته جوړی کنه هغه مرغې غونډه کې ته جوړی او دغه وای دا په تاسو دا د کور د پاره یو اکټیویټي ده به تاسو وکړئ بیا پوینټ ټو پانډر دی خو که تاسو ګورئ صحیح ده دلته کې وی what is the shape of shadow of a rotating object یو rotating object چې دی د هغې شیډو به څنګه نو rotating object چې دی هغه خو د هغه کم سیز کم باډي چې روټیشن کوي د هغې په سټرکچر باندې هم ډیپینډ کوي او بیا د سورس اف لایټ ډایرکشن چې دی په هغې باندې هم ډیپینډ کوي چې یاره دا سورس اف لایټ دی کم سایډ ته دی او د هغه شیز په شکل باندې هم ډیپینډ کوي چې دا روټیټینګ object چې دی د دې شکل څنګه دی صحیح ده بیا دلته کې وګورئ وایي how is the shadow of a transparent object چې دی د دې شیډو به څنګه نو transparent object چې دی د دې شیډو نه جوړیږي د دې شیډو به نه صحیح ده ځکه چې د دې نه رڼا پاس کیږي نو د دې شیډو نه جوړیږي بل دی how is the shadow of a translucent object چې دی د دې شیډو به څنګه نو translucent object چې دی د دې به داسې فینټ شانتي ایمیج جوړیږي صحیح ده بالکل ډارک پیچ به نه لکه څنګه چې د دې دا بالکل ډارک پیچ دی که نه داسې به نه خو فینټ شانتي ایمیج به جوړیږي مطلب ځکه چې هغه سره رڼا پاس کېدو ته پرېږدي او سره رڼا چې دی هغه بلاک کوي یو فینټ شانتي ایمیج چې دی هغه په اپوزیټ سایډ باندې جوړیږي د ټرانسلوسنټ objects او په ټرانسلوسنټ objects کې فول رڼا چونکې نه پاس کېږي نو یو فینټ شانتي ایمیج یو فینټ تصویر چې دی هغه به جوړیږي صحیح ده نو آی هوپ چې په شیډو فارمیشن باندې وغیره په دې باندې به تاسو کلیر شوي او پر روان پیج 80 باندې به انشاءالله بیا ریفلیکشن اف لایټ چې دی دغه به ډسکس کوو را روانې ویډیو پورې تاسو سپارم په الله د الله په امان